مونږ خپل ځان معرفي کوو په څو طریقو سره، په درې څلورو طریقو سره. ما سره اوله مونږ وایو ته څه نومېږئ، ته څه نومېږئ، تاسو څه نومېږئ. فارمله تاسو چې کله وایي تاسو څه نومېږئ په درې قسمونو باندې وایو. اول مونږ ته تاسو څه نومېږئ په الماني ژبه داسې وایو وی هایسن زی، وی هایسن زی، وایي تاسو څه نومېږئ. نت مشکل لا بالکل. خیر نن راسره ګزاره وکړئ، کوشش کوم چې هر څه منظم شکل باندې کوم. نن اوله ورځ ده، نن تاسو ګزاره وکړئ او بنیادی موضوع ده وی هایسن زی، تاسو څه نومېږئ. بیا تاسو جواب کې ورته وایئ اش هایسه، تاسو څه نوم چې اش هایسه احمد، مطلب زما نوم احمد دی. اش هایسه احمد، زما نوم احمد دی. تاسو الماني ښکاري، پښتو کې ته ترجمه کومه. تاسو نه چې کله هم پوښتنه وشي وی هایسن زی، هو نن د درس اوله ورځ ده، د تاسو نوم څه شی ده. دا فارمل او چې کله انفارمل وایي تاسو ملګرو یا انډیوالانو دوستانو ته وایي وی هایس دو، تاسو ویلی شئ وی هایس دو. مونږ پښتو کې وایو کنه ته څنګه او تاسو څنګه یاستئ، ته څنګه او تاسو څنګه یاستئ. نو تاسو ته وایو وی هایسن زی او ته څنګه وی هایس دو. دا یو فرق ده. نوم هم څه چې وي، لکه مثال په توګه زه وایم اش هایسه عدنان، اش هایسه سلمان، اش هایسه عثمان. تاسو دا ویلی شئ زما نوم احمد، محمود یا عثمان دی. لاندې په انګلیسي کې وایي مای نیم از احمد. اوس بله طریقه چې ده مونږ سره دوستانو، مونږ پښتو کې وایي ته څوک یې، ته څوک یې. دا ډېر انفارمل ده دوستانو، دا هیڅ کله به چاته نه ته څوک یې. چې تاسو المان کې هم کله وایي او دلته چا نه پوښتنه کوئ د نوم باره کې، تاسو زه یم چې به استفاده کوئ. روزانه ټولې جملې جوړوم. نن اوله ورځ ده، البته تاسو زه مختلفه موضوعګانې باندې ویډیوګانې جوړوم. تاسو تحمل وکړئ، صبر وکړئ، ټولو باندې جوړوم. ته څوک یې وایو ویر بیس دو، ویر بیس دو، ته څوک یې. د دې جواب داسې ده اش بن احمد، اش بن احمد، زه احمد یم، زه احمد یم، زه عدنان یم، زه محمود یم. وی بس دو ته څوک یې اش بن احمد، زه احمد یم یا زه محمود یم. تاسو مختلفو طریقو سره وایي. پاس مونږ ویلي وی هایسن زی، لاندې مونږ ویلي وی بس دو. په دوه طریقو مونږ زده کړه، هغه فارمل لا، دا بیا انفارمل لا. راځو درېیمه او بهترینه طریقه، صحیح ده. اشرف غنی بابا اسکر جان هم تاسو به ماته آیفون راولېږئ، بیا به زه صحیح افسم، مشکل نشته، انشاءالله سبا به هر څه صحیح وي. بله طریقه ما سره ده وی است ihr Name، وی است ihr Name، ستاسو نوم څه دی. وی است ihr Name، وایي ستاسو نوم څه دی. دا درېیمه طریقه ده دوستانو. موږ اوله طریقه زده کړه وی هایسن زی، فارمل وی هایس دو، دا انفارمل لا. درېیمه طریقه دا ده وی است ihr Name، ستاسو نوم څه دی، ستاسو نوم څه دی. بیا موږ ورته وایو my Name ist Ahmad. ګوره دلته څنګه د پوښتنه کېږي هماغسې جواب ورکول کېږي my Name ist Ahmad. په انګلیسي کې وایي my name is Ahmad. دوستانو تاسو په انګلیسي کې ځان نه ګډوډوئ، ځکه بعضې دوستانو غوښتنه کړې ده چې لاندې ورسره یو جمله لیکي. ښه خبره ده.